دوه رقم ته خلک دي. یو دا چې څوک ورته پیغور ورکړي که نه، د کوټې قونج ته ځي ژاړي چې د فلان انسان ماته پیغور راکړو. دویم هغه خلک دي چې څوک ورته پیغور ورکړي که نه خوشحاله شي چې د مخامخ انسان ماته زما کمبودي وښودله چې زه باید په خپل شخصیت کې په کوم کارونو کار وکړم. اکثر خلک وایي که نه چې ته څه شی یې، ځان ته دې کتلي دي، ته هېڅ هم نشې کولی. دا هغه خبرې دي چې انسان ته انرژي ورکوي د څه کولو لپاره. همیشه مې یاد ساتئ، پیغور په مثبت ټکو اخلئ، په منفي نه. ژاړئ مه، د کوټې قونج ته مه ځئ، ژړا مه کوئ، بلکې ته خو خوشحال شې چې مخامخ انسان تا ته ستا کمبودیانې وښودلې، چې ته د احساس کمترۍ ښکار نه شي، بلکې ته خپل په هغې کمبودیانو باندې کار وکړې، ته ځان یو شخصیت جوړ کړې، او هغه انسان چې تا ته پیغور درکړی سبا ورځ هماغه درته ودرېږي او سلام درته وکړي. نو همیشه مثبت فکر اوسئ.